وایي چې د خپلې کور والا سره شاده خوانه جما کول څنګه دي. نو محترمه دا مسأله اگر چې داسې د شرم سره تعلق لري، حدیث شریف کې د دې ښکارا وضاحت راغلی او الله پاک په قرآن عظیم الشان کې فرمایي نساؤکم حرث لکم، ښځې ستاسې دا ستاسو دپاره فصل دی، فأتوا حرثکم انا شئتم، خپل فصل ته راتګ کوئ څنګه چې ستاسې خوښ وي. نو دلته الله پاک حرث لفظ استعمال کړی او حرث چې دی دا د دې بچي تشبیه ورکړې ده د حرث سره، د فصل سره. نو بچی چې دی په مخ کې ځای کې کېږي، شاته ځای کې نه کېږي. نو د دې آیات نه په دلالت النص سره دا خبره ثابته شوله چې کوروالی به صرف په مخ کې ځای کې وي، شاته ځای کې به نه وي، هغه ځای کې حرام دی. او روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي استحیو، حیا وکئ، ان الله لا یستحیی من الحق، الله پاک د حق نه حیا نه کوي. لا یحل ان تأتوا النساء فی حشوشهن، تاسو لپاره حلال نه چې خپلو زنانو ته په شاته ځای کې راتګ وکئ. بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی نهى ان یأتی الرجل امرأته فی دبرها. بل روایت کې راځي ملعون من اتى امرأته فی دبرها، سړي باندې لعنت ویل شوی دی چې څوک خپلې ښځې ته د شا طرف نه راتګ کوي. بل روایت کې داسې راځي ان الذي یأتی امرأته فی دبرها لا ينظر الله الیه، کم کس چې خپلې ښځې ته شا طرف نه راتګ کوي، هغې خپل خواهش پوره کوي، الله پاک به د قیامت په ورځ باندې دغې کس ته نه ګوري، د رحمت په نظر به ورته نه ګوري. نو دا ډېر سخت وعیدات په دې کې راغلي دي او دا ګناه کبیره ده، ډېره لویه ګناه ده. او که څوک یې حلال ګڼي چې زما خپله ښځه ده او که هر ځای زه استعمالوم، نو د دې کیسه بیا ډېره خطرناکه ده، د کفر خطره ده پکې. نو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا یستحیی من الحق، الله پاک د حق نه حیا نه کوي. لا تأتوا النساء فی ادبارهن، یعنې تاسې خپلو زنانو ته به شاته ځای کې راتګ مه کوئ. نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې الله پاک حیا نه کوي د حق بیانول نه، یعنې په دې کې شرم نه دی پکار، بلکې پوښتنه کول پکار دي. د دې وجې نه کوم خلک په دې ګناه کې اخته وي چې هغې ته ځان وساتي. بل دا چې دا ډېر زیات جانبي عوارض هم لري، داسې د ښځې خاوند په منځ کې نفرتونه پیدا کېږي، مینه محبت د منځه ځي، دا کور به نه جوړېږي، طلاق ته خبره رسېږي. نو د دې وجې نه عظیمه ګناه ده، ګناه کبیره ده، د دې ځان ساتل پکار دي.